تازه خبر کونړ کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. دا چې دا جګړه کله شوې ده څومره مکجوب پکې اوښتې ده دلته له موږ سره ویډیو کې کتلی شئ. لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. راپورونه وایي چې نن ماسپښین د کونړ په نواپا سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده او پکې د مرګ ژوبلې ادعا هم کیږي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم وایي په دې ولایت کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښته کې یو ملکي وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د کونړ چارواکي وایي دغه نښته نن ماسپښین د سرکاڼو ولسوالۍ په نواپا سیمه کې شوې ده. جګړه هغه مهال رامنځته شوه چې پاکستانی ځواکونو د افغان ځواکونو لوري د یوې نوې پوستې د جوړېدو مخالفت وکړ. دغه راز د پاکستانی ځواکونو لوري پر کونړ راکېټونه هم میشتل شوي دي چې پکې 4 تنه ملکیان وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو د سره لایک کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.